یا الله شکر چې دا غټ اختر دی راوسته اوس په خلکو قرباني وکړي موږ له به غوښه راوړي بیا به ځان له تیکې کوو وایي په سیخانو کې دا تازه غوښه مې ډېره خوښي که نه بس خورې مرچکې به پې ځان ته واچو ډېره مزه کوي خیر قصر یاده چېرته روان یې دا مراد خانه دی سلنډر کې یو 2 کیلو ګیس راچوم بیا اختر دی ما بیا به پې رشي که نه او ښه خبره ده خو دا ګیس د چا نه اچې ګیس خو زه د انځرګل نه راچوم که نه زه یې په ښه سورلی یم بس میاشت بعد یې ترې مړه یو 2-3 کیلو راچوم خدای دې بې خوباسه په انځرګل څه کې لیاقت له ولې نه ور زما ډېر ښه یار دوست دی له 100 روپۍ ډسکاونټ به هم در سره وکړي نو بس زما خو همدغه لږې زه یم چې له 100 روپۍ پکې راته پاتې شي تا نه څه پرده مړه غریبي د جیب هم تش دی نو ور به شم هغه له به ورشم تا به ورته یاد کړمه که نه او که زه دې ورته یاد کړم نو ګزاره به هم در سره وکړي او ګیس به هم الله ښه واچي بس ټیک د مراد خانه نو که نمبر یې صحیح که نه رنګ به تو کوې کیسرې در روان دي ویلې ګډې له ګزاره وسه وکړه ښه رنګ منګ پرېږده بس ورته ووایه دا د مراد سلنډر دی ته بیا خپل خاطر وګوره یاره مراده خدای دې خوشحاله کړه مړه به دقه دا زه ورته ووایم چې دا د مراد سلنډر دی ځان ورته نه یادوم که ورته مې ووایي چې دا زما دی خو به بیا خو به رانه پیسې ډېرې والي که نه تا ورته یادوم ځه ځان لرې خوشحاله کړه ودرېږه لیاقت ماما دوکان مه بندوه ولې وروره ما خو دوکان بند کړي بر کلي کې ومړی شوی د هغې جنازې له روان یم ښه بس الله دې وبخي خو مړه ما له به یو 2 کیلو ګیس اچولی و کار مې دی وروسته راځه وروسته په دې ګیسونو خو مولا چې تنګ کړم جومات ته لاړم چاته جنازه هم درنه ونه کړله ښه په قدار 1 ګنټه پس راشه بیا به له واچوم رښتیا مراد خو ما ته وی ما ورته یاد کړه رشا دا د مراد ګیس دی د مراد ها دا د مراد سلنډر دی بیا خو راکړه وروره او د مراد دی ها مراد ته ووایه هغه زړې 100 روپۍ قرض مې پسې دی هغه هم راوړه او بیا د سلنډر پسې راشه چې څو پورې مراد 10 روپۍ نه راوړي که نه ویل قسم په خدای که سلنډر هم رانه یوسي حاجي صاحب دا سلنډر خو زما دی ګپ مې لګو مراد راته خالي وي زما نوم ورته والی ګزاره به څه وکړي شابه پولیس ته تا ورکوم دا سلنډر هم د هغه دی ته دروغ وې حاجي صاحب په خدای د یقین شه چې دا سلنډر زما دی ما ته خالي هغه وویلي ګزاره به څه وکړي زما نوم ورته والی سلنډر راکړه ښه ځکه ځکه دماغ مې مه خرابوه هغه زما قرضدار دی ځکه نه بدغالی غالی کړم مراده بار ته لږ راوځه ولا لکه څه چغې دې شروع کړي راشه مړه زه دې په مرداره واړولم د خدای مسلمان دغه لیاقت خو ما نه هغه سلنډر ونیوه وي مراد پورې زما پیسې دي وي هغه ته وایه چې زما قرض راوړه نو وي سلنډر به یوسې دي که نه مړه قرضدار یې چا وجه دی والله کرانه والي او زما سلنډر مرګرو تاسو موږ ته په فیسبوک او په ټیک ټاک دومره مینه راکړه څومره چې د ګرمۍ کې موږ له دې پکي راکړه که نه خدای پاک دې وبخي خدای دې هم خوشحاله کړي خدای تاسو هم خوشحاله کړي و داسې کار دی چې زما د یوټیوب چینل دی والله که څوک ورځي شب قدر KPK واینسه دا هم راله لږ سبسکرایب کې که نه دا راله لږ سبسکرایب کې خدای مو بخښه او ډېره مهرباني ویډیو لږه شیر کړئ خیر دی